ځوانانو خدای ښکلې ځوانۍ درکړي دي. ځوانانو دا ځوانۍ په روژه کې وګرځئ د یتیمانانو د کونډو د غریبانانو تپوس کوئ، د هغې ښېګړې وکئ. په دې سوالو هغې ښېګړې وکئ. مزدوري کوه، هغه مزدوري نیمه د کونډو سره او د یتیمانانو سره او د فقیرانو سره. شهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت ده، دا د همدردۍ میاشت. دې کې همدردي ازده کوئ، دې کې همدردي ازده کوئ. شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت. دې کې یو 3 صفت ځان کې پیدا کوئ. هغې ته عثماني صفات وایي. د عثمان رضی الله تعالی عنه صفات په رمضان کې ډیره مزه کوي. د هر صحابي یو شان، هر صحابي له الله یو صفت ورکړو. عثمان رضی الله تعالی عنه به فرمایل وی 3 خبرې را لډېرې خوند راکړي، 3 خبرې ډیره مزه راکړي. بربنډو له کپړې ورکول، وږو له ډوډۍ ورکول او د قرآن تلاوت کول. دا په روژه کې ډیره مزه کوي. تکړه شي، کونډو له بربنډو له کپړې والی او وږو له ډوډۍ ورکوئ او د قرآن کریم تلاوت کوئ. دا عثماني صفات دي. دا په دې رمضان المبارک کې ډیر خوند کوي. دلته د قرآن تلاوت کوي چې قرآن بند کی نو بار ډوډۍ والی او چاول والی اوړه والی غریبانانو کرے کور او په سبا له جوړه والی یو فقیر له یتیم له جوړه کی کونډو له غریبانانو له وږو له ډوډۍ بربنډو له جامې او د قرآن کریم تلاوت کول. انخلی دا قیمتي میاشت. دې کې دا صفات ځان کې پیدا کړئ، دا صفات ځان کې پیدا کړئ، دا صفات ځان کې پیدا کړئ. د قرآن کریم تلاوت پکې ډیر کوئ. حدیث مبارک کې راځي یو به روژه شي یو به قرآن شي. رمضان او قرآن دا دواړه به د بنده سفارش کوي. سفارش خو به ډیر څیزونه کوي او ډیر خلک به کوي، خو د قرآن د سفارش نه خبر یې القرآن شافع مشفع. قرآن با سفارش کئی او سفارش قبول شوے دے. جسی سفارشی دے چی سفارشی قبول شوے دے. قرآن بسوائی او روجہ بسوائی. روجہ بسفارش کی چی یا اللہ ما دے دورزی د خوراک سخاک نہ منع کڑے ہو، ما دے دورزی د خوراک سخاک نہ منع کڑے ہو. تاسو چې چاردام کوي روجی ماسپخین او تاسو اوبه راوالی خوله کنګالوئ، دې خولې ته اوبه وولئ که نه، خولې ته اوبه وولو اوبه واپس اود تیروي نه وی زما روجه ده.